د تثلیث کلیسا زابورووی کلی د تویر سیمه روسیه. دا سیمه په ژمي کې ډیره سړه وي، مګر د کلیسا په ودانۍ کې د تودوخې وسایل شتون نه لري. جوړونکیو یو ودانه جوړه نه کړه. په ژمي کې په دې معبد کې به خلک د یخنۍ له امله مړه شي. په ارتودوکسي کې د کلیسا خورا اوږده دودونه شتون لري. پادریان باید د یخ موسم لپاره ځای تطابق کړي. دوی په دې ځای کې د فلزي ډبرو نصب کړ. چمني پورته وغځول شوه. ما باید د معبد په دیوال کې یو سوری واچاوه. چمني بهر ته راوړو. د څښتن لارې په اسرار دي. انسان د معبودانو په لاسونو کې د کمزوري ارادې وړ لوبو دی. ولې مې دیوالونه پورته کول؟ که خدای دلته ونې ونه کرلې، شاوخوا ګرځېدل به خورا اسانه وي. زه به هڅه وکړم چې نږدې شم. دلته هر څه دړې وړې دي، خښتې تر پښو لاندې لړزېږي. خو خدای غواړي چې خلکو ته اصلي ماضي وښیي. نو زه باید خطرناک اکروباټیکونه وکړم. راځئ چې د ګناهکارانو کار ته نږدې وګورو. څومره ډارونکی سوری. د دیوال څخه ډېرې خښتې مات شوي. دلته د چمني نصبولو لپاره. په ښکاره ډول دا ډارونکی سوري د معمار لخوا پلان شوی نه و. سوري باید د اقلیم له بدلون وروسته غوڅ شي. تاریخ پوهان نه غواړي ووایي چې په تیرو وختونو کې دلته ټول کال ګرم و. زه باید په احتیاط سره بیرته لاړ شم. ربه تا ولې دا بد بوی وده وکړه؟ کله چې دا کلیسا جوړه سوه، په روسیه کې ژمی یا ساړه نه وه. مګر بیا د اقلیم ناورین پیښ شو. موږ باید چتونه نصب کړو او د چمني د لرې کولو لپاره دیوالونه مات کړئ. تاریخ، ساینس او مذهب په تیر وختونو کې د اقلیم د بدلون حقیقت پټوي. خو موږ کره شواهد لرو.